د دې منګور یو کاری صاحب دی هغه کومه اجتماع د اړومبنۍ مرحله چې وشوه اوس الحمدلله دویمه مرحله شروع ده نو هغه په اړومبنۍ مرحلې په باره کې ویلي دي چې یاره دا تبلیغیانو له پکار دي چې دوی دا اجتماع وکړه او دې کې تقریبا څه 5 لکو کسانو په دې کې شرکت وکړو نو بیا خپل کسان ورسره ناست دي نو هغه اوس سړی اوسګاري نو بس لګیا دی د بل حسابونه کوي هغه لګیا دی نو د تبلیغ والا پس حساب کتاب شروع کړی دی وی چې دی کې 5 لکه هغه 15 لکه کسانو په دې 13 اجتماع کې وی شرکت وکړو نو چې هر یو کس چې دی وی د 15 زره لګولي روپې نو د دینه تقریبا هغه ته وی کس ته وی ته ضرب ورکړو چې ضرب ورکی وی د دینه جوړیږي تقریبا 2.5 ارب روپې جوړیږي نو کدا 2.5 ارب یا سکم 3 ارب دا 3 ارب روپې چې دی دا کدی په غریبانو تقسیم کړه وینو دا به سونه خبره وا نو اول خدای چې دا ته د قران وې چې د قران خدمت کوما نو الله دې تا خصادي چې د قران خدمت کې نظمون تاسو سره داسې صدقه شته چې سو پوله پټیم تاسو سره شریک دي حکم ځای کې چې یو سړی کار نی یا کم سیز نه خبر نو د هغه په باره کې د کم سیز علم چې چا سره نی د هغه په باره کې خبره نی کول پکار اوس د کاری صاحب له پکار دا چړمبې د معلومات کړو چې آیا دا لوګه چې کم دا اصل سیز دی د مال او دولت اصل سیز دی او د سوالګرو د غریبانو د لوګه ختمول یا د سوالګرو د پیسې ورکول دا اصل سیز دی که په ایمان باندې مهنت اصل سیز دی ته بلر نزو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی رو باسا په هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سونه ورځې فاقی تیری شوی دي لوګي نهار په تیری شوی دي حتی چې الله سبحانه و تعالی وتو فرمایل چې ای زمان نبی که تغواړي دا غرونه بزتا ته د سترو کم دا بتا سره ګرځي نو کله هغه مال او دولت د پاره راغلی او مال او دولت د هغه د پاره سیز وین او الله ته فرمایلی چې یا الله دا ماته د سترو زرو کا نو دی په دې وخت کې داسې خبرې کې خو هغه سولر الله را لېږلی او د خلکو په خلکو باندې محنت کولو خلک چې دی هغه اسلام ته را داخلولو چې دا ټول ایماندار جوړ شي او دا په الله او د الله په رسول باندې ایمان راوړي نو دا کاری صاحب چې دی نو دی وایي چې دا پیسې به دا الله بنده دا خو په ایمان دا محنت ته بزانم محنت ته او تا ته دا پته نشته دا معلومات چې یا تا ته چا درکړي دي یا د خپل ځان دي جوړ کړي دا ناقص دي ته تلې نه دا تا چې کوم حساب لګولې دی کنه دا کم نه ضرورت وایم دا حساب چې تا لګولې دی د دې په ډبل یا 3 ارب یا 4 ارب ستا د حساب مطابق ځکه چې تا خو صرف د پاکستانیانو حساب لګولې دی د 500 روپو د اجتماع چې د بهر نه په زورګونو خلک راضي کنه د بهر ملکونو نه نو هغه په لکونو روپې لګي صرف د اجتماع د لپاره راضي نو ته هغه لکونو روپو له بیا ضرب ورکړه دا مسله کم ځای ته رسی خو چونکه دولت او ایمان دا دواړه داسې یو ځای کېدی نشي که چېرې د انبیاو د هغې دا دعوت وي په دولت دپاره دعوت چلولې یو نبی داسې نه دي ثابت چې هغه د دولت دپاره چاته هغه دعوت چلولې دی یا دولت دپاره چاته ویلي دي ها په دین کې دا شته چې د غریبانو به خیال ساتي خدا کم الته چې محنت دی په ایمان محنت دی او بله غټه خبره دا ده زه په خپله تلې ما دا هر څه په خپله کم اشکالات چې د سړي په ذهن کې د دې د ختمولو دپاره دعوت التبلیغ کې تک پکاري چې د هغه د ذهن نه د اشکالات ختم شي زه په خپله تلې ما تا ته پته نشته زه پیدل چله کې لاړم ډیره بوکټي ته زمونږ تشکیلو په ډیره بوکټي کې زمونږ تشکیلو هغې کې یو زمونږ هغه هلکان بهر تلي په گشت نو یو کس یې ځان سره راوسته چیلې یې سرولې چې څنګه کېنو نو هغه د تجوید ټایم او ټولو منځونه اوروله چې کله د هغه طرف نه را شروع شوه یو کس منځ اورو چې څنګه ته پته ولګېږي چې ما ته رانږدې کېږي ورو یاره زه ځمه زما چیلې دا چلې وغه ما یو 2 کسان ولېږل ورشم د دې چیلو ته ودرېږې چې رواني ونه کړي هغې مې ولېږل لږ ساعت پس چې هغه ته پته ولګېږي چې ما ته رانږدې کېږي ورو بیا وي نه وي ما ته بیا مالک کارېږي کور به راته کارېږي بانې جوړولې تښتېدو
حتی چې کله هغه ته رانږدې شو کنه هغه تجوید هغه کسان راغی او زما سم په دې خپو کې را پرېوته وایي زه ځم ما ته اجازت راکړه ما ورته ته ولې ځې د لاسه مې که کښې مې نه و کله چې مونږ هغه نه مونځ ورته ووایې ته ووایه نو هغه له کلمه هم سمه نه ورتله مونځ خو لا لویه خبره وه او ښه برابر چې کوم دی نو بالغ و او غټه لک و خو ګیره هر څه راغلي وو هغه له په دې پاکستان کې هغه له کلمه هم نه ورتله او مونځ خو لا لویه خبره ده په هغه علاقه کې مونږ ته خبر راغی چې په دې علاقه کې یو کس دی او دا دلته چې څومره کلي دي په دې ټولو کلو باندې هغه ګرځي چې څوک وفات شي دغه کس جنازه کوي تاسو دغه کس ځان سره راوړئ د کیفیت معلوم کړئ چې د څه کیفیت دی مونږ په هغه پسې لومبې ګرځېدو اول خو ملاوېدنه په لرو لرو کلو کې به جنازو پسې او یو څه بل څه بله به خلکو بوته بیا مونږ راوسته مونږ وله اکرام وغیره وکړو مونږ 3 ورځې مونږ ته وایي چې ته مونږ سره یو 3 ورځې تېرې کړه مونږ سره یو څه روزه ولګوه تیار هم کول خو نه تیارېده بیا تیار شو کله چې تیار شو مونږ ځان سره په دغه کې ملګری کړو نو بیا هغه چې کله د تجوید د اورېدو وخت به راغی نو ما ته به ملګري به راله ما ته وایي چې مفتي صاحب دی خو مونږ ته صرف سوره فاتحه واورئ او سوره اخلاص راته واورئ او د دې نه مخکې بالکل خیر خیریت دی مونځ وله نه ورځي او په ټوله علاقه کې به هغه د ټولو خلکو جنازې کولې او صرف سوره فاتحه به وي او صرف سوره اخلاص به وي منځونه به پړاول صرف سوره فاتحه به وي او سوره اخلاص به وي هغه 3 ورځو کې مونږ ته پته ولګېده بیا مونږ په محنت شروع کړو چې ګوره تا ته دا ټوله علاقه په حواله ده ته د دې علاقې داسې یو کس معزز خلک تا ته ډېره په درنه سترګه ګوري بیا د هغه ځای کسان چې څومره وغي ته مو وایي دا ګوره ستاسو د یو امام دی تاسو له جنازې کوي داسې دله تاسو پیسې راټولې کې نو مونږ هغه ځان سره بیا راوصول کو او رایوند تم ځان سره راوسته مونږ وایي چې دې 4 میاشتې ولګي د دا مونځ هر څه به دې زده کړي جنازه نو که بیا هلته کار کوي نو بیا به ټیکي نو د پاکستان دا حل دی د پاکستان نو دا اجتماعګانې اوس الله دا دویمه مرحله چې کوم ده نو الله دې دام په خیر خیریت باندې پوره کړي دا شروع ده د مردان چې کومه ده نو د دې نه ګورئ څونه جوماتونه د کالونو په دغه علاقو کې ګرځي په دې پاکستان کې چې هغه خلکو له کلمې هم نه ورځي نو دا هوایي خبرې دي دا کوم چې دغه کاري صاحب کړي دي الله دې ښه ساتي د مونږ سره داسې دغه نشته خو لکه معلومات هغه له حاصلول پکار دي بیا په یو څیز باندې ته رد کې او راځي بیا په میډیا پې رد کې نو د هغې پوره معلومات تا ته پکار دی نو که تاسو دا 2.5 اربه روپۍ حساب لګولی نو زه تاسو ته وایم چې څومره بارملکیان راځي نو دا تاسو چې دا کم حساب لګولی د دې په حساب سره دا کم از کم 4 او 15 اربه روپۍ ته رسي ځکه دومره خو بارملکیان راځي هغې په لکونو لګوي نو د دې وجه نه ځان خبرول پکاري دا ټولې مسالې چې یو سړی نیتلې ورنږدې شوی یو کار ته نی نو هغه ته پته نه لګي